بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. قدرمنو لیدونکو د جامعة العلوم الاسلامیه حیدرخیل د سرکی مدرسې په دارالحدیث کې د دوره حدیث یو ملګری سره ناسم او د سره به د درسونو په باره کې یو څه خبرې اترې لرو. هیله ده چې تاسو هم را سره مل پاتې شئ. ملګری نوم دی اولا السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ثانیا نوم محمد الیاس دی، د نادرشاه کوټ سیمې سره تعلق ساتم او جامعة العلوم الاسلامیه حیدرخیل د سرکته د درسونو دپاره دلته کې راغلی یم او د دوره کبرا د شرکاو څخه یم. محترم الیاس صاحب، دا کتاب چې ستاسو مخې ته ایښی دی، د دې کتاب په اړه باندې که لیدونکو ته یو څه معلومات ورکوي. د دې کتاب مصنف څه نوم ده او دا کتاب د څه شي نه بحث کوي؟ جی دغه کتاب شهرت یا مشهور دی دغه کتاب په صحیح البخاري سره، او اصل نوم دغه کتاب چې دی هغه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. دغه کتاب مصنف عظیم محدث امام ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره البردزبه الجعفي البخاري ده، د کوم چا ولادت چې 1409 هجری کې شوی او وفات یې په 256 کې شوی هجری کې. لکه یو شاعر د وفات او د ولادت متعلق فرمایي: میلاده صدق ومدة عمره فيها حمید وانقضى في نور. نو د دې کتاب مصنف امام بخاری رحمه الله دی. جی محترم الیاس صاحب، تاسو د دې کتاب د مصنف نوم واضح کو چې هغه اصل نوم محمد د اسماعیل بشی. امام بخاری رحمه الله په دې کتاب کې څومره احادیث را جمع کړي دي؟ امام بخاری رحمه الله دلته کې خپل کتاب کې 9002 حدیث مکرر دلته کې راوړي دي، او که په حسب د مکرراتو سره وایو امام بخاری رحمه الله دلته کې 2510 احادیث دلته کې را جمع کړي دي. امام بخاری رحمه الله هغه طرز او طریقه که تاسو راته بیان کړئ چې امام بخاری رحمه الله چې یو حدیث لیکلو په کوم طرز او طریقه سره د حدیث را جمع کړي دي په خپل کتاب کې. امام بخاری رحمه الله به چې کله د یو حدیث د لیکلو اراده وکړه، نو اول به غسل وکړو، د هغې نه وروسته به 2 رکعاته نفل په مسجد نبوي کې د محراب او منبر په مابین کې ادا کړل، او بیا به د حدیث په لیکلو باندې مبادره وکړه. امام بخاری رحمه الله دغه د احادیث مجموعه د څومره احادیث څخه را جمع کړي ده؟ امام بخاری رحمه الله خپل کتاب صحیح البخاری دا د 6 احادیث منتخب شده کتاب ده، او امام بخاری رحمه الله ته دی 6 احادیث څخه یعنی د بخاری شریف انتخاب کړي ده او د لیکلای ده. امام بخاری رحمه الله ته څومره احادیث یادو؟ جی امام بخاری رحمه الله ته 100 صحیح حدیث متنن سندن مع حالات الروات دا وته یادو، او 200 غیر صحیح حدیث هم داسې وته یادو. نو لکه څنګه تاسو وی چې امام بخاری رحمه الله ته 100 احادیث سندن متنن مع حالات الروات یادو، نو که تاسو هم یو حدیث مبارکه لیدونکو ته وایي. نو په کار دا دی چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم حدیث په هر موضوع باندې د هر موضوع متعلق یاد کړلی شي. موږ هم د استاد په اشاره باندې څه حدیث یاد کړي دي. حدیث خو زیات دي: حدیث جبریل، حدیث قرطاس، حدیث سلسله الجرس، حدیث مسلسل بالتحریک شفتین، دارنګ نور حدیث هم دي زیاته. زه به تاسو ته کوم حدیث وایم؟ جی حدیث سلسله الجرس. حدیث سلسله الجرس دا به وایم، خو تاسو به هم ماته یو حدیث بیا پیش کوئ. وایي به حديث سلسلة الجرس عن عائشة أم المؤمنين أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. ما شاء الله. نو استاسم یو حدیث راتو خیر. جی که تاسو حدیث قرطاس مکتوب وای.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد من النبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي تنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. ده حديث القرطاس. ما شاء الله، بارك الله في علمكم.